دا یو ورور ډېر مزیدار سوال کړی دی. وایي بعض خلک داسې چل کوي چې د څوک مړ شو نو د هغه په غم کې به یو منټ ودرېږو. لکه کمپنۍ کې څوک مړ شو نو ټوله کمپنۍ به یو منټ ودرېږو، یا کلاړي مړ شو نو یو منټ به غلي دا کلاړي په غم کې ودرېږو. ملګری مړ شو دا طریقه صحیح ده او که نه؟ الجواب دا نن سبا چې دا طریقه د خلکو راویستې ده چې دا جي لکه د حکومت سړی مړ شو، دا د پوځ سړی مړ شو، دا د پولیسو سړی مړ شو، دا کلاړي مړ شو، دا د ادارې کس مړ شو، دا د کمپنۍ کس مړ شو. اوس راشه د ده سره په دې غم کې شریکېدو دپاره او د خپلوانو سره په غم کې شریکېدو دپاره یو منټ به موږ ټول به غلي ودرېږو. دا طریقه د انګریزانو نه اخیستې شوې ده. په شریعت کې دا طریقه نشته. نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا ودرېدو، نه د صحابو په دور کې، نه د سلف صالحینو په دور کې. بل دا چې آداب التوحید د هغې خلاف ده. د تعظیم اخلاص التعظیم لله، تعظیم خالص د الله کول، دا خبرې د هغې خلاف دي. دا داسې ودرېده غلي ودرېده په تعظیم ستا خو د الله حق دی. نو دا کار چې دی دا ناروا دی، دا بدعت دی. او جاهلان مسلمانان دا کار کوي لګیا دي. جاهلان چې هغوی د خپل شریعت نه دي خبر او د غیرو په لار پسې روان دي. دا خو د انګریزانو طریقه ده، دا خو مسلمانانو پېژندم نه. او هغوی غلو کوي په خپلو مشرانو کې او د خپلو خلکو په باره کې چې محبت ورسره کوي، غلو د لاسه دا کار کوي. نو مسلمان خو به د افراط او د تفریط او د غلو نه ځان لرې ساتي او د پیغمبر په نقش قدم به ځي. موږ ته شریعت طریقه خو ولیده که نه؟ مړي سره ښه کې دعاګانې د هغه دپاره ډېرې وغواړه، د هغه د طرف نه صدقه ورکړه. نورې طریقې موږ ته شریعت ډېرې ښودلي دي. خو دا په یو ځای کې نه ده راغلی چې ته غلی ودرېږه یو منټ دپاره. دې سره بله خبره مې ذهن ته راغله، لکه دا بعض چې دی هغه بتي به یې راغستې هغه به بلوي، او څوک چې دی ډیوې بلوي، او څوک څه شی او څوک څه شی بلوي. دا ټول کارونه چې دي دا غیر شرعي کارونه دي او دا تقلید د یهودو نصاراو دی. په اسلام کې دا قسمه خبرې دا نشتي. د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. والله اعلم.